اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم نعیم مخلص، ستاسو یار، ستاسو کوربه، ستاسو ملګری د پروګرام مشالونه سره د MTV مردان په دې شیشه باندې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کتونکو څنګه چې زموږ د مرکې روانې دي د هغه ستورو سره د هغه مشالونو سره کم چې تاسو کتلی دي په ټلویزیون په شیشه باندې، په ریډیو باندې تاسو د هغې اوازونه اورېدلي دي، په سټیج باندې تاسو د هغوی کردارونه کتلي دي، نو دغه شان یو داسې لیجنډ، یو داسې سټار، یو داسې ستوري سره، یو داسې مشال سره ناست یو چې الحمدلله موږ پرې فخر کوو. زمونږ د پښتو، زمونږ د اردو، زمونږ د هرې ژبې چې کوم دی نو هغوی فخر دی، په هر ژبه کې هر کردار هغوی لوبولی دی، که په ټلویزیون په حواله دی، که د ریډیو په حواله دی، که د سټیج په حواله دی، که د فلم په حواله دی، څومره حوالې زه تاسو له درکمه. زه حیران یم چې هغه یو استاذ هم دی، د ایجوکیشن سره ډېر نږدې تعلق دی، بلها په زرګونو په سوونو شاګردان دي د هغوی، په ریډیو کې هم د هغې ډېر شاګردان دي، په ټلویزیون کې هم ډېر شاګردان دي، پروډیوسران د هغې شاګردان دي. جي نو تاسو په خدای یقین وکړئ، زه خو ډېر زیات نروس وم، ما ویل چې خدایه د دې هستۍ سره به خبرې څنګه کومه، د دې نه به کوېسچن تپوسونه څنګه کومه، خو ستاسو دعاګانې را سره دي، تاسو به راته دعا کوئ. نو زموږ دا مرکه به انشاءالله مخ په وړاندې روان یو. جي داسې کوو چې لږ غونډه کې د هغې یو څو کلیپس ګورو، هغې نه پس به بیا هغې سره خبرې کوو. تاسو وګورئ دا کلیپونه. جي خدایا پاکه جو موږ ته دا نه وایو چې ته رانه د کاڼي په ټوکو دس ودرېږه، سم ودرېږه په قناعت. کوثر، وا کوثر، کوثر څه شوې؟ راشه که نه؟ خیر شه. وګوره که نه دا تصویر. دا د چا تصویر دی؟ دا زموږ د خدمتګارې د جمالې د زوی تصویر دی. ته څه چیرې کړی دی؟ د ټولو نه زیاتې نمبر یې اخیستی دي. زموږ د ټوکړو دا طاقت خو به منې که نه؟ ستا په ټوکړو کې که دومره طاقت وي که نه، نو زوی به یې تعلیم نیمګړی نه پرېښوده، بېکاره لا خو. جی کتونکو یقینا چې تاسو به هغې پیژندلي وي، او څنګه به نه پیژنئ، هغې د څه انټروډکشن د تعارف محتاجه خلک نه دي. او بله خبره دا چې دا زما اولنی ځل دی زموږ په M ټلویزیون په دې شیشه باندې چې په اول ځل باندې موږ د پریډ اف پرفارمنس سره هغوی د دغه ایوارډ هم میلاو شوی دی، دغه تمغه هم هغوی ته میلاو شوې ده. نو په دغې په حواله به هم ورسره خبرې کوو. بالکل محمد خامس صاحب زموږ سره ناست دی، هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه لجی نعیم مخلص صاحب، طبیعت هم ښه دی، خیریت، جوړ تازه خوشحاله. دا جوړ تازه ګورې که ته وګورې نو ډېر یو کلیوال او قدیمي ټکی دی. ډېر زیات جوړ تازه خوشحاله، په خیر راغلې، ستړي مه شئ که نه جي. بالکل. او بیا کور ته راغلي نو زما مېلمانه یې الله هم خوشحال لره. زه ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو د مردان نه دلته راغلئ او ما سره خبرې کوئ. ډېره شکریه. مننه سر. سر کتونکو خو ستاسو د ډرامو مختلف کلیپس وکتل. جی جی. خو مې بي چې هغې به نور هم داسې مرکې ستاسو کتلي، ستاسو د ژوند نه به واقف وي، خو زموږ د M ټلویزیون د دې ملګرو کوشش دا دی چې موږ هغه خبرې د هنرمندانو سره وکړو چې د هغې دننه خبرې وي، او هغې نه چېرته څوک د عام خلک بالکل نه دي خبر، چې هغې د هغوی پرسنل خبرې وي. موږ کوشش کوو چې دغه خبره هم ستاسو نه راوباسو. ښه، بس دا څه ده سر چې دا راته ووایي چې خپل تعارف ملګرو سره وکړئ، چې تاسو پیدا چېرته شوئ، سبق هم چېرته ووی، او لوی چېرته شوئ، بیا پېښور ته څنګه رالی؟ جی قدرمنو، السلام علیکم. زه پروفیسر قاضي محمد خامس تاسو سره خبرې کوم. قدرمنو، د کلي تعلق چې کوم دی نو هغه زما کانګړې سره دی، او کانګړه د شب قدر سره نږدې یو کلی دی، او موږ اخوزادګان یو. هغوی د کانګړې پټه سکلاړې په ډګرامه مشهور متل دی. مشهور متل دی، دا به تاسو اورېدلي. زه دغه عجیبه بانو سیمه. بهرحال زما مذهبي کورنۍ ده، خو زه د شو بیس ته څنګه رالم، دا څه عجیبه غوندې خبره په دې ده چې زما د والد صاحب کاروبار و پېښور کې، نو هغې دلته رالل. ضروري خبره موږ هم ورسره رالو. چې رالو نو بیا ما د ریډیو اورېده، او ریډیو کې به مې ډرامې بالخصوص اورېدې، او هغې کې به په دې کې کردارونو فلانکې 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 فلانکې. زه به داسې حیران غونډه شوم چې الله د نوم یې واغېشته، سید ممتاز علی شاه او ګل افضل خان او دا منسین یې رو. نو درې دوستانو پکې دغه دي، توکل خان دی او شاه پسند خان دی، هغه لا بېل یو وړه، خو
نو ما اړه کې دا وی چې راځه کوشش کوم چې زه هم د ریډیو ډرامه کې راشم خړمبه ما داسې عجیب کار وکړ چې په اردو کې مې اډیشن ورکړ او پای کې ډېر اعلی نمبر سره فیل شوم ځکه چې هغه اردو خو دغه لکنو او دغه دلی والا پکار و زمونږ پښتنو کو ډېر اردو وایو یا دغه شي خو پته لګي صحیح بهرحال بیا التما ته یو ډېر مهربانه ملو شو چې زما استاد اوسم دی مخکې مو بیا به می عمر ناصر صاحب هغه وخت هغه پروډوسر ماته چې خانیت سره راغلی اسی نام تاسو کو سلام مې وکړ چې ما زه ډرامې اډیشن راغلی ما خو چې مې هغه کې زه فیل شوم وی خان او ته د شلو کې برخوردار چې ته پښتو کې کوشش وکړه خو هغه د پر یو ټریو کې چې ته ډرامې چې تنه پیدا کیو هغه ګوريو هغه سره بلد شي سکرپټ پیدا کی هغه د خوش قسمتانه عمر دراز خلیل مرحوم ماته چې زما مرګرو هغه ته مې وی چې راځه عمر دراز ما خو کوشش وکړ خو هغه کې زه پاتې رالم نو اوس غواړم چې پښتو کې راشم زما مورنۍ ژبه هم دا نو د کلی نه چې مونږ رالو خار ته رالو خار کې ما تعلیم شروع کړ نو دا نشترآباد کې و نشترآباد نه ما شروع کړ شروعات او بیا دغه نه پس نانکپور او بیا دغه نه نمبر 2 سکول او بیا کالج او بیا یونیورسيټي نو دا سه ما ام پرشنو کو بیا په لیکچر شوم بیا مې اردو کړه پښتو کړه ډیګري دا مې ما غشته مې زړه د ما خپل ژبه چې د کې خوم څه زده کوم پښتو زبردست نو قدرمنو اصلي خبره دا چې دا شوبز لکه څنګه چې مخلص ویلي دنه یو ماده زبدا وایم دنه یو شخصیتي دنه یو انساني چې هغه غواړي چې زبر ته روزما اوس هغه انسان بس څنګه روزي هغه د لپاره موقع پکار دي او موقع دا دي چې هغه ریډیو ټلویزیون سټیج او فلم دا موقع دي او دا د هر یو آرټست دا یقین لري چې دا خواهشي بلکې د پښتون یو بل خصوصیت ته چې دی وی چې زمانہ بل څوک دی نه دی اپر هاند دی دی د پاسه کوشش کوي چې زه د ټاپ باندې راشم نو د کې بیا زه پښتو تلاړم او کې 500 کسانو تقریبا اډیشن کې او هغه کې زما یو مرګلې چې بیا هغه قاضي مولا خدای پاک دی وبخي الله دی وبخي هغه زما مرګرو هغه باغه اډیشن کېو نو منګه په 500 کسانو کې دغه دوه کسان پاشو یو قاضي مولا او یو زه ډیر الله خدا دا چې هغه شروع کې ما څنګه ډرامه کوله ریډیو کې نو لکه ټیسټ چې مې ورکول اډیشن نو هغه ساده غوندي وو سودا زه ډېر نه پیدم خو چې بیا څه وخت دی عمر دراز خلیل زمونږ فلمي یو لوی نوم دی د پښتو خاص کر نو هغه زما استاد وړومبي استاد مې هغه دوی مې بیا عمر ناصر صاحب شو نو هغه ماته وی چې تو سره حرکت او سکنات دا هم کو کنه تو خو بالکل بس داسې نه ولاړې کدو غوندې بهرحال بیا ما چل زده کو چې واقعي دې سره به حرکات سکنات کې نو هغه زما شخصیت د ډرامې چې کوم چې زما نوم د په دې ریډیو راشي دغه سیز دغه هغه ماده وا دغه هغه وجه وا دغه زما احساس چې زه ریډیو پاکستان ته راوستم او په 500 کسانو کې موږ صرف 2 کسان پاس شو اوس لومبي زما ډایلاګ یو ډېر لوی ډایلاګ ډېر سختو تاسو به چې کوم ډایلاګ دا ډایلاګ دا چې زه په وجره کې نو کرم او خان نتاوت کې یا ګلیا یا لکه ام جی خان اشلم روړه خجی او خان له چلم روړه مو ته لګي راکاږي خان او ښه بدغه زما کردارو جی ډېر لوی درې ټکیو رو په مزه دا زه بیا راتلم بیا ناصر صاحب دې خدای پاک ژوندی لري نو هغه بیا ما ته ټریننګ راکړ چې د خپل आवाज نه ته کار والا دا ریډیو دی کله به ته بوډا کېږي کله به ځوان کېږي کله به زخمی کېږي کله به مرې کله څه دغه مختلف سټیجز دي نو ته د خپل आवाज نه کار والا ځکه چې دا بغیر دی نه کېږي نو بیا یو داسې یو پروګرام هغه شروع کو چې هغه 8 کال چلیدو او دا غي نومو رنگونه د ریډیو پروګرام هغه سو کال چلیدلو خاجي ښه نو هغه کې به مو قاضي مولا مختلف اوازونه 2 کسان وکړل او فیمیل په کې ډیرو 5 فیمیل سلور فیمیل کله نری आवाज وکړي کله غټ आवाज وکړي کله ډاکټر شوی کله څه شوی کله څه نو هغه دا چل لته عمر ناصر صاحب خلو چیرې دا غټ आवाज واسه
دا نری आवाज وباسا نوکر شاه خان شاه دا شاه نو دا ډراما چونکی د جون دی عکس دی او د جون کې سړی کوشش کوي لټون کوي چې د ځان عمومي او د جهان عمومي او د پاغه کې به خپل شخصیت هم ظاهر کی په دغه جهان کې نو دغه جهان کې مام سره لګ ډیر دا سه ډیر زیات خونه خو ځکه یو پټه لامبو کړي د په دغه سمندر کې دا سمندر دی جی دا دغه چې دی دا شو بیز ریډیو ټلویزیون سټیج فلم که څوک دا وایي چې زه استاد شوم نو ډیر لوی غلطي وکړي ما اوسم زه هم دا الف ب ت سي زه د ډرامې لولما دونه کار مې وکړو دا په شپته کال کار مې وکړو دا غي باوجود زه دا ویم چې زه نه پیګم آی ډونټ نو نو دا عجیبه غونډه خبره به تاسو غړې خو نه دا ځکه دا چې داسې کار به راشي چې ته به حیران شې چې خدای پاکه دا به څنګه کومه نو ډرامو کې د ریډیو د ټلویزیون ها زه به یو بله خبره هم د سلسله کې وکړم هغه دا ده چې د ټلویزیون زه موجوده دور کې د ټولو نه زوړ آرټسټ یم چې زوړ ورته وایي یعنې هغه د 69 کې زه هغه ته راغلی یم ټلویزیون کې او آغوش کوهستان په نوم یو پروګرام چلېده نو هغې کې بیا یو ډرامه وه او د هغې نوم بنګړي نو بنګړي کې زه پکې هیرو مشي او یو بله دغه وه چې پکې پروفیسره هغه پکې هیروین وه او لیډ رول مې وکړو ورخطا ومه ما یار دا به څنګه کوم دا خو ډېر ګران کار دی دا ستاسو سره د ټي وي لومبۍ ډراما وه دا بالکل لومبۍ ډراما په سکرین باندې کله تاسو بالکل لومبۍ ډراما ایز ا هیرو او ایز ا هیرو بچا زبردست تاسو اوس هم هیروګانې ځان ته ګورو ځان ته ګورو نو غرض مې دا دی چې په هغې کې راله مزه نه وه هغې نه پس شروع شوم بیا به موږ چکلالې ته تلو لکه دا سټیشن په پېښور کې نو چکلاله کې دا چکلاله کې موږ به کېناستو ګاډي کې او سهار به لاړو تقریبا 9-10 بجې به ورسېدو میک اپ به مو وکړو او بیا هغې نه پس په چې کوم کور به یا څه به سټیج به هغه سیټ به جوړو نو هغه به هم چې دی نو هغه یو سیټ باندې کار وکړو نو بل سټوډیو کې به بل سیټ تیار و ټایم به نه ضایع کېدو بل سیټ ته به لاړو هلته مو بیا به دلته بل سیټ بدلو نو داسې به تقریبا مازدیګر مونږ چک واغشتو را روان به شو دونه یعنې یو ورځ کې به مونږ هغه پوره ډرامه کا پکړه ریکارډینګ به وشو کنه لایف به چلېده دا به لایف خو خیر لږ کمه چلېدلی وه خو ریکارډډ وه او لایف ډېر کومه یو ځل تللي وو نو اختر ورځ وه د اختر لپاره ریکارډینګ کېدو نو چې لاړو نو وایي چې یاره تاسو خو ریکارډینګ نشي کېدی هلکه ولې نشي کېدی د سټوډیو چت غورځېدلی دی اوهو واورئ کتونکو نو سټوډیو چت غورځېدلی بس بقسې واپس په موټر کېناستو او واپس رالو ماښام کور ته ورسېدو نو غرض دا دی چې د ټلویزیون لکه زه زوړ آرټسټ یم پکې دغسې د ریډیو 1963 نه لکه څنګه چې ما عرض کړو د هغې نه را روان یم ما نه پکې سینه نه شته اوس هم ژوندي دي ممتاز علي شاه خدای پاک دې ژوندی لري هغه زما هم استادانو کې راځي او هغې یو څو کالو شو ما ته یو خبره وکړه چې ما به د یو ډرامې ډایرکشن کولو نور په چنارونو نو هغه یو پرایویټ ډراما وه یو قسم نه د ریډیو یا د ټلویزیون نه وه نو هغې کې بیا ما ته هغه یو فقره وویلې وه هغه فقرې سره زه ډېر زیات اوسه پورې خوشحاله یم ما ته چې یعنې خامسه مې جي وی چې بس اوس استاد شوې نو استاد نه یم خو هغه زما د خوشحالولو لپاره ووی او دا هم ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې دا شخصیت نه ما دا خبره واورېده چې هغه زما په اساتذو کې راځي او موږ ته زده کړه کړې ده نو حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې چا الف ته وښودلو یو ټکی یو حرف نو هغه ستا استاد شو نو زما خو زه خو په دغه باندې چلېږم گفتگو باندې چې یاره زما دا استادان دي او د دې نه موږ زده کړه کړې ده کوي نو غرض دا دی چې دا زما سلسله روان وه او اوسه پورې د ریډیو پرایویټ پروډکشن هم زه کوم د هغې ما ریاسل ډایرکټر یم او د ټلویزیون خو چې ډرامې راشي نو کوي او چې نه نو بس نه ضروري خبره ده جی ګرانو کتونکو زمونږ مرکه زمونږ انټرویو زمونږ خبرې اترې د قاضي محمد خامس صاحب سره روانې دي یو وړه غوندې دمه اخلو نو بیا به د هغې سره که خیري خپله مرکه روانه ساتو تاسو چېرته ځئ مو
جګرانو کتونکو دغه د بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو قاضي محمد خامس صاحب زموږ سره ناست دی پروفیسور صاحب دا ډېرې خوندورې خبرې روانې دي او ما ورته ویل چې سر تاسو په یو فلو کې خپلې خبرې ختموي لګیئ خو ما داسې په اسانه موږ نه پرېږدو نو خبرې ورسره کوو انشاءالله سر دا راته ووایي چې بیا دغه د ریډیو سفر ستاسو شروع شو او مختلف تاسو په ډرامې کولې کردارونه به کېدل مختلفو خلکو سره سینیر سره جونیر سره دغه دوران کې تاسو دلته پیښور ته رالې دلته میشته شوي نو په دغه دوران کې چې بیا تاسو کلي ته بدلئ که نه جي نو ستاسو د اواز سره به خامخا خلک واقف وي لکه فیس سره خو لا نه واقف په سکرین ته تاسو نه وي راغلي نو خلکو به تاسو ته ویل نه چې یاره ستاسو د اواز په ریډیو باندې راځي یاره ستاسو په شان اواز دی بالکل همدا به راته ویلې چې یاره په ریډیو باندې موږ ستاسو ډرامه اورېده وه فلانکې ډرامه وه دی نوم دا ورته پته وجي بالکل باقاعده چې کلي کې خو پته کلو کې خو داسې خبرې ډېرې زر مشهورېږي تاسو که خیال کړي که نه د یو سر نواله بل سره منټون کې او نو هغه بیا خلک ناست وو زما هغه ډرامې به اورېدې خوشحالېدل به او دغسې زما چې کوم مشران دي هغې هم اورېدې بیا ما ته بیا وایي چې یاره داسې ښه پاټ کوه ښایسته پاټ کوه لکه مطلب دغه کړی و چې غلط پاټ به نه کې نو غلط مطلب دا نه چې خو بهرحال داسې کوز پاس دغه اکثر زموږ د ویلن کردار داسې وي که نه چې فلم ډرامه کې چې هغې ته خلک لږ په دغه نظر ګوري هغه بیا خیر وي اکټر که نه چې کردار لوبوي هغوی خو به وایي چې داسې مه کوه ته په خپله اکټر یې نو هغه مګو ته که پوهې نو هغې خو داسې ویلې خو ما داسې ونه کړه ځکه چې ما د ویلن پاټ هم وکړو ما د هیرو پاټ هم وکړو ما د بوډا پاټ هم وکړو ما د ځوان پاټ هم وکړو ما د کمیډین پاټ هم وکړو ما د یعنې داسې پاتې نه دي چې سړی وي چې یاره د یعنې دا کردار نه دی کړی نو غټول کردارونه ما کړي دي او هغه خلکو خوښ کړي چې د ښې د خلکو دا چونکې د پښتنو اوریجنل دغه موږ کړو سره تعلق لرو نو کله به چې داسې کردار راغی نو هغه به موږ لږ کوشش به دا کوو چې هغه کلیوال څنګه کرداري چې هغسې وکړو ټیک نو په دې وجه به خلکو خوښولو دا خبره صحیح لکه اوس اخر یې بل شو ګني سپینول شو یا ګاڼې یا دا مختلف خبرې که نه چې او بخور شو نو دا موږ په ډرامو کې هم کړي دي تاسو دا مونه ځکه چې هغه کردار راغلی دغسې زمیندار بډې به مو والي یو مو واغېسته او داسې کمیس به مو چت کړه لستوڼي او بیا به ته شروع شو وخورته بلچه باقاعده چې باقاعده سر دا راته ووایي چې یو عام غونډه کې تپوس دی لکه اکثر خلک کوي که نه جي ریډیو لکه د ایکسپیرینس د ریډیو مایک ته ودرېدل د 20 کالو سړی د 80 کالو جوړېدل دا څنګه دا خو ډېر ګران کار نه جي ورته دا چې خبره دې وکړه مخلص ته تم داسې خبره کوې چې دا نه کولې دا خو ګوره د انسان په کردار پورې دا چې کوم کردار راشي اوس د بوډا کردار ماله چې راشي نو زه به یې څنګه کوم خو دغسې به یې کوم که نه کټه سریا دا خو دا خبرې نه دي آرټسټ دپاره پکار ده چې هغه د یو معمولی سره کردار هم وکړي د مزدور هم وکړي او ورسره د خان هم وکړي ورسره لکه د ما غوندې بوډا هم پوه نه شوې زبردست جي زبردست دا کتونکو دا د ریډیو هغه کمال دی که نه چې لکه تاسو ته د 20 کالو هلک ولاړ یو تاسو چې دا د 80 کالو سړی دی یا د 80 کالو سړی کرکټر کوي د 20 کالو د ځوان کرکټر کوي نو هغه د خامس صاحب غوندې د خلکو کمال دی د دې اکټرانو کمالات دي ریډیو سخت دی که نه جي ریډیو مخلص سخت په دې دی چې دا مخکې زه به دا وګڼم چې ریډیو دې ځای پورې دی د دې پوزې نه واله دې کې پوز هم شامله ده پوزې نه اواز وباسي که نه یا لکه دا پوزې نه اواز نو دا دلته راځي دې ځای پورې راځي بس نور ورته نه ښایي که نه او نه تصویر خو نه ښکاري نو ریډیو ګران په دې دی چې د یو اواز نه به ته مختلف کردارونه جوړوې لکه بند کدا ویرونه مطلب دا چې اواز ومګه دی خو دا یو داسې یو کردار چې یو قارجن خان دی که نه جي او هغه راشي یو غریب سړی ماته جاړي او بند که دا ویر نو روښه ده زبردست نو مطلب دا چې دې سره بیا حرکات سکنات چې کوي نو هغه سینک کېږي لکه دا چې اواز ډایلاګ سره سینک شي یو ځای شي پر یو خیر ته پوهېږي نو هغه ډرامه خوند کوي لکه زه به دا ووایم چې یاره خانه ما وې دغه ته خو روانې ښار ته خو ما به ځان سره بونځې ولې به دې بونځم بچیا به دې ځم چکر بولی وکړه لاړ شو خانه څه دی هلکه
سوي ما دا چې دا تلته ښار کې بایسکوپ هم ګورې ګورو خان ای سرکوزیا فلم هم ګورې زه لاړ وشو ښه مهرباني خانه نو مطلب دا دی چې د یو اواز کې به ته خان کېږم یو اواز کې تو نوکر کېږم دې کې به ظالم هم جوړېږي دې کې مظلوم جوړېږي اوس لکه داسې ما پچابک څوک وهي که نه نو چابک چې خوښوي په کار دا چې زه سره خوږ شم که نه نو علي به کار کوي نو چې سوپر زه دا ایکشن ورسره نه کوم دا مومنټ که نه جي نو بیا خو پته نه لګي نو علي به هلته هغه اورېدونکي ته پته لګي چې سوپر زه ځان باندې دا حالات حاوی نه کوم زبردست جی نو دا دغه مظلوم دی یا ظالم دی که نه جي دا د مظلوم پاټو د ظالم هم هغه دغسې چې صدی لکه نادریا بیا دلته راغلی خان ما وې دغه برخور لکه دغه زما نمبر که تاسو مال راکړه روغ شه او بخور کله چې ګورې نو ته ما ته خوله به چینګه کې زه به بل څه نه کوم تاسو سره به امداد کوم زما د خپل پټي نشته خیره خان زما خو لږ دغه یو ټل دوه دی بس زه به بخور وکړم بیا به تاسو ته روغ شه ځه تخته دا زبردست ویل ډن سر نو دا مطلب مختلف دغه دي کردارونه دي او بیا داسې چې موږ په الحمره کې ما اردو ډرامه کړې جی سټیج باندې چې دغه نوم عثمان ایر شو هغه کې ما سره دغه و ډاکټر سرور تلی و او ناصر خانو او زما اشرت عباسو صلاح الدین خدای یو بخي نو دا موږ په الحمره نمبر 1 کې ډرامه کړې و او آلته هغه حیران په دې شو چې وای भैया आपने ये ड्रामा कैसे किया हम तो ये समझते थे कि आप वो पेशावरी वाली वो बोलेंगे उर्दू बोलेंगे कि ये हम तो समझते थे कि हम यहाँ से चला जाएगा तुम आएगा मैं नहीं यार ये क्या कह रहे हैं आप हम तो सारे तालीम याफ्ता लोग हैं हम उर्दू बोल लेते हैं जैसे आपकी मर्जी कि अच्छी है बुरी है वो तो आप तक है न बहरहाल लगा ठोलो खप के उर्दू विले नागिडे मुतासिर شو شهدا هغه ډرامه بیا 2 نمبر رااله په ټول پاکستان کې زبردست ډیر لا او سر بیا تاسو د شیشې د سکرین سفر شروع شو ټلویزیون ته رالی تاسو دغه کم سنو چې تاسو ټي وي ته رالی دا جی مخلص صاحب وہ سن 1969 یعنی کال 1900 او یو کم او یایم د دې نه ما ډرامه شروع کړې و بنګړي لکه څنګه تاسو ته جی سر ما ارزو کو ذکر وکاو او هغه نه ما شروع کړې و او بیا واپس شروع شوې ځکه چې وسو چونکه یو څو کسانو مونږه د ریډیو او دا څنګه شو دا واقعا داسې و چې زه صدر کې پیښور صدر کې هلته اومه او په دې کې یو موټر راغی او ما ته هغه چپړاشي راته وایي تاسو څه غواړئ مې ښه چې ګورم نه بار ته یو خشته سړی ناست دی او ډرایوینګ هدایت الله وکیل کوي او ما ته وایي چې السلام علیکم جوړ تاسو مې سره وکړه راځئ که تاسو وایي نه بس موږ ځو زموږ کار دی او موږ انټرویو والو د خلکو نه نو یو کردار دی او د هغې دپاره ستا لا هم انټرویو والو خو ما په ریډیو کې یو ډرامه کړې وه او د هغې ډایلاګ مې ورته ویلې که نه نو هغه چې ډایلاګ مې ورته ویلې نو وایي چې هم جا رہے ہیں اور اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو ہم آپ کو ٹیلیفون کر دیں گے پھر آپ لالزار ہوٹل آ جانا نو هغه قدرتي خبره چې بس زه به سلیکټ شوم وشوم دغسې بیا زما ډرامه شروع شوه نو دا سلسله داسې روانه ده اوس هم روانه ده پاکستان ټلویزیون سلسله جی پاکستان ټلویزیون بیا پکې د دغه کې پرایویټ دغه ته رالم ډرامو ته پرایویټ خیر ډېر وروسته راغلی وې ډېر وروسته راغلی خو سټیج ته به زه تلم سټیج به ما کولو مختلفو ډرامې بلکې نشترحال چې شروع شو نو موږ پکې ډرامې شروع کړې دي د نشترحال شروعات تقریبا موږ کړي دي لکه سټیج هم سر لکه مخامخ خلک ناست دي دلته به یو مطلب یو رحمان بابا کریکټر یو سړی کوي یا د خوشحال بابا کریکټر کوي که نه جي تور مرو ډال دی او دغه دی ویښته دي او هغه ګیټ اپ کې دی روزي په دې کې بعضې خلک داسې وي چې هغه هم خاندي یا اواز موازو کوي دغه وخت کې څه ریاکشن وي د اکټر یاره دا اکټر که دا ووایي که نه چې دا خلک لکه اکټر چې روز انټرویو کوي جی سر نور خو ته پوهې په دې خبره باندې انټرویو کوي او دی وایي چې پوه دا اسانه خلک ناست دي به دی لاړه
پریوتو دی ختم شو او کنه دی وای چې دا ټول چې کم دي کنه ډېر مافیا سره دا ټول کدوان ناست دي نو بیا به دې پاټو کې بیا چې دړه کې سی او د تاثراتي هغه به ظاهري خو سټیج چې کوم دی دا لاوډ دی سټیج لاوډ دی او دا به ته لاس داسې دغه کې هغلته ناست دی لکه 500 کسان په نشتر حال کې ناست دي اخري یو کس ناست دی ته به داسې نه کوي کړځو ما دا خبره کړې وه زه انکاري نه یم وګوره دا نام څه ده بالکل نو دا لاسونه به مړه کوې ورسره فوټ سټپس باډي لینګویج به ورسره اوم کې ځکه چې هغې نه بغیر کېږي نه سټپس ته واغېشته نو عام په طریقه کې چې دا خیخ په مخکې کې خاص کر دې اړخ ته چې روانې او دا ګسه به وروستو کې نو بیا چې ټرن هلې که نه نو بیا به ټرن ته صحیح هلې زبردست ګینې نو بیا نه کېږي نو کله به اخوا چې لاړ شي نو بیا بل آرټسټ له هم پکار دی چې هغه هم د پسې لاړ شي خو سټیج کې دا یو خو دا چې دلته ناست دي کسان او دلته ناست دي ټیک شو جی مخلص دا پرده ده ټیک شو جی د ګورته د تو خو به داسې نه کېږي چې دې اړخ ته ګورې او به دا خلک لاړل دې اړو ما ګوري نه ته به داسې اکشن کې چې داسې مغه ده چې پوره خلک ته چې تا پوره اکشن ستا ګوري کنه ته داسې اخوا دې ګورې بیا کار نه کېږي نو ضروري خبره ده چې ته به یو خاص حدودو کې ګورې سټیج او یو خاص حدودو کې به فوټ سټپس هلې یو خاص حدودو کې ډایلاګ وې ټرن به هلې هغې کې نو سټیج ډېر مشکل دی سټیج ډېر ګران دی او ریډیو د هغې نه مشکل دی زه به دا ووایم ځکه چې د اواز نه ته هر څه جوړی نو اواز نه څنګه جوړی ګپ خو نه دی ډېر ګران کار دی نو ما لکه څنګه چې یو څو ډایلاګ وویلې داسې زه تاسو کوی نو زه هر ډایلاګ ویلی شم د خدای په فضل سره که د فقیر نو که نه د قبر میز کې یو مجرم داسې جړه کولی او زه خبر نه وم خدایه ما خطا کولی د خدای په نامه یو روپۍ نو دا دی که چې هغه به کردار به جوړی چې کردار دې جوړ نه که که نه او په هغه لیک باندې پوه نه شوې رایټر خو ګوره ولیکل هغه ټکي دي نو هغه ټکي خو څه ډرامه نه ده که نه هغه ډرامه به هلې جوړېږي چې ته ایکټر پکې ځان شامل کړي جی بالکل د جړه دغه ده هغه ځان پکې شامل کړي جاړي ښه نن راته ته ناسې مخلصه پیژنم دی د ډېرې مودې نه ایکټر ما په فلمونو کې لیدلې نو دا مطلب دا چې داسې یو شی چې دا ډېر ښکلی ماشاءالله ما دغې نه یو تپوس کړی وی چې مرزا صاحب نه ښه کردار داسې و چې هغې به یو کرکټر پورې هغې محدود و که نه جي چاپ لګېدلی و کرکټر به یې کوو دغه مو خلک به یې هم جړول پخپله به یې هم جړل هغې ته مې وایي چې یاره جي لکه داسې تاسو چېرته کړي دي چې لکه دلته یو مړی پروت دی پلار مړ دی زوی مړ دی ښځه مړه ده او دی ورته جاړي او هغه سین وشي او فوراً ورته چې راځه ستا د واده سین دی بالکل دا مینج کول ډېر دا ما سره شوي دي جي ما سره شوي دي او هغه ډرامه کې زما لور وه ګلشن د نعیم جان د خدای وبخښي دغه خور وه او هغه بیمارې او هغه سختن راشړلي ما کرے لکه پلار کرے راشړلي او هغه بیمارې او مرګونې حالي جی مرګونې حال پرته او په دې کې هغه ماته بالا دا ډایلاګ وي ټیک شو هغه واغشته په دې کې زه ګلاس مې واغشته روان شم چې هلته رسېدم دغه لا اوبه مې راغشتې او چې دی راتلم نامړه وه اوس دا سین کول پروډوسر ما ته وایي چې ما دا به څه کوو جي وایي دا به څه کوو خو ژاړې به که نه بس دا یارو یو خبره ده ګلیسینو ته نه لګوم خو ته به ژاړې ګورو به چې ته څنګه کې ګورو ته څنګه کې فرمان الله جان پروډوسر و دغه ډرامې زبردست نو هغې کې هغه چې خو زما مخالف چې بیا کوم ایکټر و شهنشاه سید شهنشاه نو هغه د هغې خاوند دی لکه هغه پس راشي دغه دوران کې وایي څه زه دې ته وګورم مور دې د نه مخکې تلې ته تو پسې لاړې
مخامخ شهنشاه ولاړ دی چې هغه ولاړ دی بس داسې بس جړه کې جاړم اوښکې مې څاڅي هغه ته ګورم هغه ما ته ګوري هغه ته ګورم ما ته ګوري راته رغاړ وځي او بیا به زما فیس به مغه شته هغه مې مغه شته موږ به دواړو ژړل نو غرض دا دی چې دا لکه هغې کې مو ژړل هغې کې ښه اوس مخلص ته به وایي چې تا څنګه وژړل اخر ما داسې وژړل چې زما دا مشرۍ لور چې کوم دا بیماره ده اکچوال لکه خپله لور مې ذاتي دا خپله لور مې بیماره ده او دا مري اوس ما ته سچویشن یاد دی چې ما دا زما لور ده دا مري دا زما فلانکې لور ده دا مري نو چې لور دې یاده کړه او هغه مري نو بیا خو یو قدرتي نیچرلي هغه دغه جوړ شو که نه نو هغې سره ما کتل وکړه بس جړه به راتله بس اوښکې په خلص څه دي او په دې دوران کې شهنشاه راغی او هغه اوښکې اکچوال ښکاره شوې نو غرض دا دی چې څو په کردار کې ډوب شوي نه څو په کردار کې تا پې ځان پوه کړي نه نو نشي کولی ډرامه دا درو خبره که هغه ریډیو دی که هغه ټلویزیون دی که هغه سټیج دی که هغه فلم دی د ټولو کې نیچرل چې کوم دی که نه نو ټلویزیون دی نیچرل او ریډیو هم نیچرل دی خو زیاتر نیچرل چې کوم دی نو هغه دغه دی ټلویزیون دی او بیا پسې ریډیو هم دی سټیج خو بیا چونکې تاسو ته مو وایي چې هغه لاوډ دی او فلم د هغې نه هم لاوډ دی نو که لاوډ نه کې نو بیا خلک دله خو چل نه ورځي او که لاوډ کې نو بس ټیک ده مطلب د هغه ډیمانډ بیا زموږ د پښتو فلمونه شروع شو پکې نو داسې یو فلم نه پکې ما وکړو خو هغه چونکې زه نوکر وم نو ما چوټي اخیستې نه شوه ډېره او بس هغه یو فلم ته مې وکړو به رالم ته نو دلته خو مې خیر کار کړی لغوندې یو 2 فلمونه مې کړو دا یو نوم خو غالبا چې و فردوس بری هغه عبدالله جان اردو فلمونه جی نه جی هغه دغه لیکلو جی عبدالله جان مغموم پنده خان هغه ورته فردوس بری نوم یې ښه نو هغه لیکلی و بیا ما پکې کار وکړو او دا بل نوم ما نه هېر دی چې کوم یو خو بهرحال د اطلاعاتو ډایرکټر زموږ ډایرکټر و دغه ګشتي سینما سر دا کوم سنو چې تاسو فلم کړی ړومبی اړومبی چې ما پښتو فلم کړی پښتو فلم هغه کال 2000 دوه ټایم خو کافي ټایم وشو کافي ټایم فلم تاسو ته یاد دی چې کوم نوم یاره والله ما نه اوس یاره ځکه چې دا ټول دغه یادونه تاسو وختي خبره کوله چې ړومبی د فلم ډبینګ چې کوم دی که نه جي او جاو ډبینګ په اوله تاسو خبره کوله چې ملګرو سره لږه شیر کوي نو هغه دوستانو داسې کار و چې یو خو د علي اجاز یو اکټر و خدای دې وبخي هغه مړ دی اردو اکټر و ډېر ښه هیرو هم پکې راته نو دغه کردار خو لږ پلین و او ما تانو کیاسی ما تا تویلیو کہ اے نا کر چداؤ نکے تو پھر اپنی عادت تے آگیا سے اور تو بیا پخپلا ترالی نو داسې مطلب د هغه موږ ملاول د ډبینګ بیا هغه یو کردار و چې هغه دغه غوندي تړتړې غوندي یا داسې غوندي ډایلاګ رک رک کې وایي نو اجمل ډېر مشهور د انډیا او بیا د اکمل رو د هیرو نو هغه کردار داسې نه یم چې ما کولی شو بل چا نه شو کولی خو بهرحال یو څوک آرټسټانو وزمایه خو هغې ونه کړی شو هغه دا ډایلاګ ما ته اوس هم یاد دی چې میرا ډسه ہوا پانی بھی نہیں مانگتا او زما چچلې بم نه غواړي ما ته هغه دغه وایي چې ته لږ ټري ورکړه ما داسې وکړه وشوه هلکه څه وشوه نو بهرحال دغه کردار هم بیا ما وکړو نه ډبل کردار پکې هغه ډبن کې ما وکړو د علي اجاز هم ما وکړو او د اجمل هم ما وکړو په هغه وخت کې ډېر ښه پیسې راکړې وو بس را روان شوم پېښور ته ډېر زبردست جي کتونکو د قاضي محمد خامس صاحب سره زمونږ دومره ښکلې انټرویو روانه ده چې ماشاءالله انټرویو ټوله په اکټینګ کې وشوله او دوی پکې ډېر زیات جذباتي هم شو زه په خپله هم والله چې دومره داسې کړم چې اوښکې مې رالې سترګو کې ګوره د کیمرې مخې ته کرکټر دا اسان کار نه دی وړه غوندې دماغ خلو زموږ سره اوسئ ښه جی کتونکو دغه د بیا رالو ستاسو په خدمت کې حاضر وو د قاضي محمد خامس صاحب سره موږ ناست یو او خوندورې خبرې روانې دي خو خبرې لږ یو ډایلاګس پکې ډېر زیات دي نو دا د تکړه هنرمند او د یو بل مشال
دغه کمال دی چې تاسو ټول څومره بیزی وساتئ تاسو بل کې وایي چې موږ مکمل ډرامه ګورو کنه سټیج هم ګورو ریډیو هم ګورو ټلویزیون هم ګورو لږ غونډې سره بیا په دغه اړه باندې خبرې کوو ریډیو طرف ته ځو چې سر ریډیو کې کم یو کریکټر داسې یو کردار دی چې تاسو ته یاد دی تر اوسه پورې چې دا زمانه بالکل نه هېریږي پیسو ذکر دی نه که مخلص چې 100 پیسې ورکړي موږ ټول تاسو په تاسو باندې څه کوو ارزانه چې په ریډیو کې خو تاسو کردار زما خیال چې نشته چې ما په فارسی کې خبرونه هم کړي دي د اسلام آباد نه شنوندگان گرامی اینجا رادیو پاکستان نطاق قاضی محمد خامیس کنه لکه فارسی کې نو هغه کې ما کمپیرینګ هم کړی دی او کې ما فارسی کې نو ما چې فارسی کړی و نو هغه چې زه واغښتم نو بس بیا التم او مستقله خو بس بیا دلته چې بچی دلته و زالته منو لګرانه و نو بس بیا رالم ته خو بهرحال ما کار کړی دی په فارسی کې ما کار کړی دی زبردست او فارسی کې مې سبق هم خولې دی ها چوالاس غوي مخلص شما خوب هستین ته ما ته ګوره خو موږ نه لکه د بوت جواب راکړه خوب هستین ته خې نه کنه جواب راکړه جواب دې من کله افغانستان ته راځم ما ته ډېر لوی مسلې نه کنه دا مسله مزه سره بوزا به ترجمان را سره دا داسې به زه ان شاء الله نو فارسی مال راځي ډېر ټیک ټاک کنه ام ام په کړه دا بیا فارسی کې ام کړي ام ام کړه دا هغه نه علاوه سپوکن راځي یو خو کتابي فارسی ده کنه او یو د سپوکن مطلب دا چې هغه کجامیری دا سپوکن ده کنه اینجا هستم ناغه هستم پکې ما خوړا یو قسم نه اینجا هستم کنه نو دا کتابي لګه لیکلي خو هغه ټکی خو وینا کې بیا لګوندې فرق خراشي لګوندې توند شي جی او اسه تاسو بیا لکه دی خو د تاسو تعلیمي چې کوم تاسو شوبه وا د ایجوکیشن په حواله باندې تاسو پروفیسور وای تاسو بس څه شی به ټیچ کول مختلف ما ته لکه څنګه چې ما اردو کې کنه جی فارسی اردو پښتو دا درې وړه ما ټیچ کول لکه بالکل خو هغه کې یو چلو جی چل دا سو چې دا پرشن چې کم دی نو دا ورو روکېدا پرشن زبدا وایم چې د علم خزانه ده دې کې تاسو لکه څنګه چې زموږ پښتو کې رحمان بابا دی صوفي کرامو کې داسې په کې شیخ سعدي دی او حافظ دی او دغه رومي دی او هغه نو دا غیر کلام چې نو هغه ټول د تصوف ډک دی تصوف بالکل خو افسوس مقام دا دی چې هغه فارسی روکه شو اوس په کالجونو کې الکان نالي دا سبجیکټ خو ما بخوله په خور کې چې ما سلور کلاس مې غشتل فرست ایئر سیکنډ ایئر تھرد ایئر فورث ایئر زبردست او بیا دا غیر چې نو خرته لاړم نو بیا یو کس دو شو لک شو د درې کسه نو داسې لکه بیا رو کالج کې د روک شو نو بیا ما پښتو کې به کلاس غشته او هغه کې ما داسې کول چې مخلص ته وایي چې دې سوي ما به لکه چرندګړې ډرامو د حمزه بابا نو هغه کې به زه چرندګړې جوړ شم ځکه چې مین کردار دی او باقي به د لکان به مې دغه کړه د هغې کردارونه واړه که نه لکه شیرګل پکې وړومبی کرداري هغه جرنده کې که نه او دا یو داسې کردار دی د جرندګړي چې دی ښه خاني غټ خو دی لږ عیاشي او دی ګودر ته لاړ شي او هلته لږ تنګول کوي یو څه جنکۍ تنګوي نو هلته ورته یو جنۍ د غیرت خبرې وکړي چې ته خو ګوره مور خور لرې او تم پښتون یې او تم دی او تم دی نو د ده دا ذهن چینج شي چې چینج شي نو دی ښه سړی شي چې دی ښه سړی شي نو دی لاړ شي جرندګړي شي جی حق علی خلکو نه جوار او غنم او بس جرن چلیږي نو دې کې زه لاړ شم ولا چې لاړ شم نو هغه او ته چې بابا جرنده به چلیږي خبرې هم کې خدا راته وایي چې تاسو جرندګړي د شروع نه که نه اوس راغلی یې نو هغه وایي چې نه بچې اوس زه نه یم راغلی دا ډېره پخوانۍ خبره ده چې زه خانم او ډېر عیاشم خو یو پښتنې را سره داسې خبره وکړه چې زه بالکل حیران درحیان کړم او زما هغه کردار د سم خان نه یو جرندګړی شو
او ژرنده کړي دا ده چې حلال رزق یې خپل هغه حق علي او د هغې نه ډوډۍ خوري نو په دې وجه زه ژرنده ګړی شوی یم نو دا کردار لکه د ژرنده ګړي دا به بیا تاسو کو په هغه به دا به ښه نو هغې کې به زه ژرنده ګړی شم او دا لکان به شاګردان به مې دا نورو کردارونو کې شروع شو نو دغه زه به شروع ما چې ژرندګړی به زه ما پکې مین کردار ژرندګړي دغه دا و چې دا ډبل پارټ و دې کې قاسم ویلني هغه ویلن ژرندګړي دغه ژرندګړی چې دا مخکې قاسم یې خان نو هغه کردار هم مې وکړو پکې مخکې د قاسم کردار مې وکړو یو هغه دا و چې یجنه خبره وره هغه و چې څه چل دی چل خو څه نشته خو ته زما ډېره خوښه یې او خوښه یې نه ده چې جونګړې نه دی محل ته بوځم پته خو زما پته ده چې زه خان یم هغه وایي چې ته که خان یې او که دارسې خو ته دې وخت کې ما سره خبرې کوې او پردی لور سره خبرې کوې ته له شرم نه درځې شرم و زه نه شرم نشته دا سمه خبره ده واده به وکړو خبره ختمه نو خیر بهرحال هغه ماته بیا داسې خبرې هغې کې کېږي چې هغه بیا زه لکه دغه ژرندګړی شم بیا نه بیا سوچ کوم ته ماته وایي چې ته انسان نه ته پښتون نه ته انسانیت نه پورې ہوتے No! La Kama sukul Allah Parwardigara maafka ma sate kolo ma galte kola ma insaniyat tohin kolo maaf ka khura maaf ka بیا زه ژرندګړی شوم نو مطلب دا دی چې داسې پټونه به مونږ کول چې هغه به ډبل ډبل پټونه به وکړي کوم ځای کې به ډاکټر جوړ شم بیا به پکې مریض جوړ شم سر زمونږ یو دغه یو تاسو به پیژنئ زمونږ پروفیسور و چېرته دی په کالج کې جی نو محمد رفیق صاحب ولې نه آی تھنک داسې څه نوم یې و ټلویزیون اکټر هم و انګلیش والا انګلیش والا نو خو زما ډېر یار د اوس هم ژوندی دی او یو کالج کې موږ پاتې شو بلکې ډېر زیات چې به مونږ یو ځای څکو نو هغه به هغې پورې چې نه څکو څو پورې به زه کلاس نه فارغ نو هغه نسبتا اردو کې او انکو کې ډېر راغلی و انکو کې ډېر هغې چې به کله مونږ ته داسې ټیچنګ کوو که نه جي یا د پرل یو دغه و نو چې به مونږ ته کله ټیچ کوو نو هغه به په ایکټنګ کې کوو او هغه ما وایي چې دغه ستاسو کوم سټوډنټس و که نه جي تاسو به کوم یو کردار به تاسو ایکټ کوو کلاس کې به خلکو ته ډېر اسان و ډېر ایزي به و بالکل هغه د به ځکه اسان و چې هغه به کردار ته جوړ شم که نه او د قدرت شان دی لکه څنګه چې تاسو ته ما عرض وکړو چې ژرندګړی د حمزه بابا ډرامه وه او هغه ژرندګړی هغه سوال په دغه کې راغی په امتحان کې راغی وګورو همغه سوال راغی چې ژرندګړی څوک و هغه فرسټ ایئر هلکان تاسې په یاد وي نو دا غرض دا دی چې یو ښه ټیچر له پکار دی چې هغه اکټر هم ورسره وي او چې اکټر وي نو هغه کامیاب لکه یو قسم نه ایکټینګ کوي بیا نو غرض دا دی چې اکټر او ټیچر او دا ټول تقریبا یو رنګ دي دا یو شان سر دا راته وایي چې په دې دومره سفر کې دا دومره دا 40-50 کال ستاسو د اداکارۍ یا د دې ایجوکیشن د اداکاري دا هر څه دا روان دي الحمدلله تر اوسه پورې تاسو دې له دې الله ژوند درکړي سره ستاسو ټول امین نو په دې کور کې یا داسې د وایف د طرف نه د بچو د طرف نه د کور د طرف نه مشرانو مور پلار طرف داسې څه مسله به چېرته نه جوړېده چې یار دا ته څه کېده خدای نه یاره ستاسو خبره بالکل ټیک ده بلکې زمونږ د پښتنو کې اکثر داسې چې په کور کې یو داسې مشر وي چې هغه ډېر پرهیزګار وي نور مې موږ داسې پښتنو خو دا ټول تقریبا کوي خو هغه یو شخصیت داسې چې هغه ډېر د قابل احترام او ډېر زیات سړی یریږي مو نو زمونږ کور کې چې کوم ونو هغه زما مور سیده و هغه ډېره زیاته وظیفه خوانه او حجم کړی و او ډېر د تسبیح لاس کې هر وخت نو هغه یې وپت ګڼل
خجي ښه چې بچي دې خو زه څه کوم ته څه کې ډرامې به کتلې دا مې کتل کله کله مې وکړه نو مې دا وګوره وې زه سره زه ته چې تلاوت کوه موز کوه او داس کوه تسبیح او ته دا کې پکې مور دا زما شوق دی سو کې په خوانې شوق دی او اوس ځان لري کوم لري کېږي نه دا مې هغه جوک چې دا نه خته دوسه نو دا کوم لکه مطلب زمونږ اکثر معاشره کې پښتو معاشره دا موږ اوسېږو جی د اکټر ته یا اکټینګ ته زمونږ د فن ته جی د هنرمندانو ته خلک لږ په بد نظر ګوري که نه نو تاسو خو ماشاءالله ورسره 3 M ټریپل M تاسو او جی نو دغه خلکو ته دا چې کوم دې فیلډ ته داسې ګوري زمونږ فن خلک خوښوي خو فنکار نه خوښوي نه نو د دې ته په کوم نظر ګورئ تاسو اصل کې یاره دا معاشره کې دا خبره وا خو تر څو چې وخت سره سره دا کې دا اوس لګه دا خبره کمه شوې ده بلکې خلک دا وایي چې دا فنکار دی بالکل مخکې به ته ساده کوه مته ډم دی کنه نو هغه د ډم هغه ټکي کټ شوی دی او الحمدلله خلک چونکې شعور راغې پوهه راله خلک تعلیم یافته شو نو هغه پوښتنه دا خو یاره یو فن دی او یو کمال دی دا خو هر څوک نشي کولی ته که قصه خانه کې ودرېږي او ورته وایي یاره دا ټول خلک تېرېږي په لاره او ورته وایي لږ ایکټینګ خو کوي نو تاسو یقین لرئ چې دغه ټولو سوونو خلکو کې به یا یو کس روزي او یا به ونیسي نو دا فن دی دا چونکې نو هغې بس پوه شو چې دا چونکې دی فنکار دی نو بس دغه ټکې ورو ورو کټ شو او اوس نام خدا فنکار ته خلک د فنکار په سترګه ګوري او په درنه سترګه ګوري او قدر یې کوي عزت یې کوي چې ته که موږ لاړ شو که بینک ته لاړ شو که دفتر ته لاړ شو هر ځای ته چې لاړ شو نو ډېر په قدر راته ودرېږي او ستړي مشي وکړي بیا د هغې نه پس کورسۍ افر کړي او بیا د هغې نه پس وایي چې کوم چای بس کوي توره شنه بس او د هغې نه پس راته وایي چې ښه تاسو څنګه راغلی دفتر ته زما خو دا یو کار و دا او جی بالکل نو موږ ناست یو او هغه تللی و کار کړي نو غرض دا د اوس خلکو کې شعور او آګاهي راغلی ده نو اوس هغه وخت نه دی چې خلک موږ تاسو په غلطه سترګه وګوري یا په کم نظر وګوري نو سردار ته وایي چې په دومره فنکاران هنرمندان سندرغاړي ستاسو د مخې وړاندې تیر شو هدایت الله صاحب وو بالکل خیر محمد صاحب وو احمد خان بابا جی څوک ستاسو داسې خو فیورټ سنگر چې یاره د ده اواز زبردست یاره دوستان خو ټولو هغه خو زیاتر دوستي په چې تعلق زیات چا سره و نه هدایت الله الله دې وبخي آزاد دوست کنه جی او دا چې هغه په فارسی کې یو ځل یو غزل ویلو چې زه جوړولم ما دا نه خشتا په فارسی کې او کله کله وته موږ اتوار پر ورځ به یو ځای کېدو هدایت الله صاحب او موږ نو هغه به کله کله وته ځکه نه یاره یو سندره پکې وایه یو غزل پکې وایه نو هغه غریب وویلې بغیر میوزیک نه زبردست خو تر څو پورې چې د خوښې سوال دی او لکه ښه اواز او د خوښې نو هغه دی خیال محمد نو خیال محمد زموږ دوست هم دی ورور هم دی او ډېر ښه اواز دی او بعضې سندرې داسې ویلي دي چې هغه بل څوک نشي ویلی غزلې داسې ویلي دي غزلې که نه نو بلکې دا بعضې غزل زما خوښ هم دی بیا دې په زلفانو کې اشنا ګلونه وینمه که نه دا اوس داسې دغه چې د بل چا ویلی دی ډېرو خلکو خو د دغو نشان نه دی ویلی کمال دی ښه ستر زه اکثر په دې خبره ډېر خفه کېږم هدایت الله تېر ورځو کې هغه پروګرام وشو نو راشه او خوشي میدان چې کوم ده که نه یوسف خان شیربانو دا درې پیرې د خلکو ریپیټ کړه په دې مختلف دغه کې زه هم که چېرې دا ما په هغې باندې بیا کمنټس هم وکړم ما که دا چېرې تاسو د هغه په ژوند باندې کړی وی که نه دا دومره غټ پروګرام تاسو کوئ هغه د مرګ نه پس یې کوئ نو که په ژوند باندې هم کړی نو هغه ته به څه فایده خو میلاو شوي څه ریلیف به میلاو شوي یاره یو کار دی زموږ بدقسمتي دا دی چې د آرټسټانو چې موږ ځواني خو آرټ له ورکو فن لا که فلم دی که ریډیو دی که ټلویزیون دی کار څه دی خو چې څوک ته بوډا شو نو بیا پرسانې حال څوک نه نو دا د ټول نه غټه بدقسمتي ده او په ژوند کې موږ قدر نه کوو دا خبره صحیح چې مړ شي نو بیا کلمه پرې راځي ریډیو کې مو ویلی شي ټلویزیون کې مو ویلی شي مشهور اکټر فلان کې وفات شو نو الکه په ژوند تاسو دا قدر ول نه کوي اوس ډېر زموږ داسې آرټسټان دي چې هغه پکټ پراته دي بالکل حکومت به د هغې امداد کړو زه به دا خواستو کوم حکومت ته ډېر عاجزانه او مخلصانه چې دغه فنډ چې کوم موږ له به راکولو آرټسټانو له خاص کر د غریبانو له پکټ به پراتو یا اوس هم دي نو مهرباني دی حکومت دا وکړي چې دغه فنډ بیا جاري کړي ځکه چې دې کې ډېر کسان بې روزګاري بیکاري او بیماري ناجوړي
مرګ ته نږدې وي څوک داسې چې هغه فالج والی مختلف بیماری دي نو دا فنډ که دی بیا موږ ته شروع کړو د آرټسټانو ته نو دا به د ګورنمنټ ډېر زیات لویه مننه او احسان به یې موږ باندې جی خامس صاحب خپله مرکه راټولو جی نو ولې یار راټوله یار څه چل دی خبرې خو ستاسو سره ایله خو 75 راغلی تاسو خو ماشاءالله پراډ او پرفارمنس یې وې مې له 75 راګیر شوی شیر پنجه کې کوم خوا تخته وګوره یې مخلص نو مخلص سره خو بیان کار نشي کولای ما ډېر خلک د ته مانه څنګه ځي مخلص به ما ډېر خلک خامس وي کنه نمونه یو جی کتونکو دا روخانه سحری دا روخانه سحری دا خاکی دی دا یو کتاب دی ګل محمد بیتاب صاحب لیکلی دی زمونږ ډېر ښه رایټر دی زمونږ یار هم دی په دې کې منځ کې حمزه بابا ناست دی او دا غیر چاپېره ډېر غټ غټ خلک مراد شینوار یو دا غټ غټ ستوري دی دنه غیر چاپېره ناست دي په منځ کې دی ځکه لاندې قاضي محمد خامس صاحب هم ناست دی د دوی تصویر مور کړی دی نو دوی ماته وی چې زه پکې په کومه خوشحالي کې راوستم نو ما ورته وی چې دا تاسو ته پته نه لګي چې هغه دغه تاسو ته د خپل زور پته نه لګي کنه دا په پاغه جنگ کې به پته لګي چې څومره زور ده زما نو دا کمال دی چې تاسو ته د خپل دغه پته نه لګي او پښتنه مې دا کول ستر چې بچي تاسو ماشاءالله لکه شته یو راغه زلمه مو سره ملاو شو ډېر ښکلی نو مطمئن نه یغي په کوم طرف تللی دي کوم فیلډ ته دی خو راتلل غواړي نه غواړي یاره فیلډ ته خو ما رانه وستل ځکه چې تعلیم سره زما تعلق و نوکرم نو ما کوشش وکړ د تعلیم وکړي او دا داسې کار دی چې دا کل وختي که سړی دا وایي چې لږ وخت دپاره دی نو دا دروغ ده موږ به داسې چل کولو ما به داسې چل کولو چې دا ټایم ټیبل به کالج کې جوړېده نو ما به خپل هغه ملګري ته وایي چې یا زما د کلاسونه مخکې کېده 8:30 نه 9:10 9:10 نه 10 او بیا 10 نه 10:40 نو 10:40 به زه اوسګار وم بیا فارغ وي تاسو یا 10 به اوسګار وم یا 10:40 نو زه به اوسګار وم بیا مې ریډیو ته رامنډه وواله ټلویزیون ته هغه خپل نو ملازمت به مې پوره کړه هغې سره مې ظلم ونه کړ غلا به مې ونه کړه ځکه چې دا آرټسټ ډېر حساس وي اساس ډېر حساس یو دی دا ځکه خو دې هر څه ځان ته راکاږي که دا دې حساس نه وي نو نشو کولی کار بیا نشو کولی نو ما خپل کار هم وکړو او بیا به ریډیو ټلویزیون ته رالم هغې کې به مې ډرامې مې وکړې ښه به ستړی وم کوړي نه راغلی نوخار نه راغلی بل ځای نه راغلی خو بیا هم هغه موږ ځان ته ایک نه ټیک خبره جي نو ماشومان څو دي ماشومانو خو ماشاءالله 15 خو درې لونه وی هغه واده کړي دي او دوه زامن دواړه واده کړي دي نو بس زه اوسګار یم هغې خپل جاب کوي هغې خپل جاب کوي بس هغې خپل کار کوي زه خپل کار کوم سر څه ویل غواړي کوم نوي کتونکي چې راځي لکه هغوی وایي یاره داسې چل دی چې مړه فلاني به دا چل کوو دا ډایلاګ خو زه هم ویلی شم لکه ستاسو ډایلاګ وي یا د شهنشاه ډایلاګ وي یا د سردار باچا ډایلاګ وي دغه ورته یاد دي نو زه ورته یم چې که تاسو ته چا سکرپټ درکړه چې راشي دا نوي ډایلاګ دي ده ووایي که نه نو بیا کردار دغه دی چې تاسو یې وکوئ نو دا خلک دوی ته ډېر اسان ښکاري لکه تاسو کاپي کوي بل کاپي کوي بل کاپي کوي څه ویل غواړي دغه خلکو ته ځوان بس زما بچو که تاسو شو بیس ته راتلل غواړئ نو دا دونه اسان کار نه دی دا ګران کار دی او زه به دا وایم چې دا قدرتي د انسان په وجود کې دا ماده ای چې هغه پیش کی خلکو ته هغه وګوري او پاش شي ټلویزیون کې ریډیو کې سټیج فلم د کې پاش شي دا یو قدرتي ماده ها که ته غواړې چې زه راشم ټلویزیون ته راشم یا سټیج ته راشم نو هغې کې بیا ته ځان انوالو کې یعنې ته به هغه جوړېږي که ته مزدور یې چې ته مزدور ښکاره شي که ته خان یې چې ته خان ښکاره شي که ته یو ظالم یې چې ته ظالم ښکاره شي که ته یو بوډا یې چې بوډا ښکاره شي نو که ښکاره نه شوې دې مطلب دا تا ستا کې دغه ماده نشته نو دې لپاره ډېر محنت غواړي ډېر کوشش غواړي او بلکې شروع کې چې موږ ریهرسل کور کې کورو نو هغه زما غلونه مو حیران شوي او زمون چې دې څه کوي لګیا دی کله خان دی کله جاړي کله څو کله څه نو غرض دا چې کردار وداسې و دې لپاره محنت غواړي کوشش غواړي هر یو کار محنت غواړي بغیر محنت نه انسان هیڅ نشي کولی او انسان پیدا هم دې لپاره چې دا دنیا آباده کړي او دا خوشحاله کړي پرامنه کړي دې کې امن راولي دې کې ورورولي راولي دې کې یکجهتي راولي یووالی راولي او یو ښه پاکستاني ته جوړ شي یو مسلمان ته جوړ شي یو ښه انسان ته جوړ شي زه خو دا وایم مننه سر اخره کې دا راته ووایي چې کله تاسو د پراید او پرفارمنس د چا د لاسه اخیستو جی څه فیلینګز و څه احساسات دا خو ډېر لوی یاره گورنر هاوس کې دا فنکشن شو
او تاسو یقین وکړئ چې هغه ټول وزیران وو د لوی لوی خلک وو دانشورانو چې کوم چا دغه غشته پراډ پرفارمنس یا نور تمغه غشته نو هغه راغلي ناستو نو داسې عجیبه غوندې ښکارېدل لکه چې ما په ژوند کې څه لږ ډېر حاصل کړه هغه چې لاړم زه تصویر هم راسره شته اوس او ما ته پراډ پرفارمنس راکوي غاړه کې راته چې هغه نو داسې ما ګڼل لکه چې زه څه دپاره راغلی وم آیا کې هلکه څه ناسه ما حاصل کړه خو ټول مې حاصل نه کړه خو څه حصه مې حاصله کړه مطمئن شي سړی مطمئن شوم لږ غوندې ځکه چې دا ستا دغه اداکارۍ یا صداکارۍ انعام دی او انعام دا نه چې هغه تا غاړه کې ته بس تا خوشحاله شوې نه هغه تا دپاره یو پوره فخر دی غرور به پرې نه کوې یو آرټسټ چې غرور وکړو زربر نه د خدای پاک خوښ دی غرور ځکه چې الله تعالی فرمایي چې چا د نوک برابر د وری برابر غرور وکړو نه به جنت ته نه ځي او دقسې انسان هم دی چې دی به غرور ځکه نه کوي چې دی د خوره نه پیدا دی او خوره کې پایي او خورو ته به ځي انډ یې ډېر کمزوری دی نو لہذا مونږ ټول له پکار دي چې مونږ ځان ډېر خاکسار وګڼو ډېر بیکار وګڼو ځکه د مرګ هېڅ پته نه لګي اینی ټایم ایکسپیکټډ نو دا ده چې دا ژوند داسې عارضي غوندې شی دی چې مستقل نه دی خو بهرحال کوشش پکار دی چې سړی پکې خپل سټرګل خپل کوشش خپل هغه جاري وساتي لکه جدوجهد ګنې نو بیا خو څه نه کېږي بیا بهر یو سړی ناست په دغسې و کار مار به نه کوي Thank you very much, sir. مننه ډېره مننه مخلص صاحب الله خوشحاله کړه ډېره مننه او تاسو کشران یې خو یقینا زه داسې ګڼم لکه زما کشران وروڼه چې او یا بچي چې خدای یقین کوي نه بغیر که ته زه وایم چې اوس که تا ته دا وایم چې ما ته خپل بچی ښکاري مشر نو دا بې ځایه بني نو ما ته داسې ښکاري لکه بچي او همیشه چې ما لیدلی نو ما زه خوشحاله شوی یم ځکه چې دی خو داسې سړی چې ډېر مطلب لږ غوندې سیریس سړی سنجیده سړی داسې هغه کچا اکټر نه دا بعضې اکټر یې که نه چې هغه اکټنګ میکټنګ کوي سټینډ من نه جوړوي نو زه په خپل هم داسې نه یم او ته هم داسې نه چې ته هم داسې نه نو طبیعت مې لو شو زما په دې خو کې الله دې وکړي چې ستاسو دا MTV چې دی دا خدای کامیاب کړي ستاسو دا زیار او دا کوشش او دا جدوجهد خدای پاک کامیاب کړي او دا تاسو بیا په فخر سره دا ویلی شئ چې یاره زموږ دا چینل یا دا ټلویزیون چې دا خدای پاک کامیاب کړو انشاءالله زموږ کوششونه لکه څنګه چې ما ووې زموږ کوششونه الله تعالی کامیاب کړه او موږ یو مقام ته ورسېدو ډېره مننه الله پامان شي Thank you, sir. جی ګرانو کتونکو زمونږ مرکه څنګه وه دا خو به دا فیډبیک به موږ ته میلاویږي په دغه څنګه چې تاسو دا ویلیو چې بی قاضي صاحب سره مرکه ډېره ضروري ده نو دغه ستاسو غوښتنه وه ستاسو ویناګانې وې چې دغه دی موږ یې د قاضي صاحب کاله ته راوستو د هغې سره په هغې په حجره کې په بیټک کې ناست یو او ستاسو هغه غوښتنې موږ ترسره کړې څه ناسه کوشش هم وکړو زه کله کله دغه شعر ډېر زیات وایم چې زه د ښکلا د دنیا هغه کوی قاف یم چې څومره راوختې مخلصه ګورې سر دې نه کړم نو خامس صاحب مثال د غر دی دا د فن یو لوړ یو دنګ غر دی چې هغې ته سر کول خو څه چې هغې ته ورسېدل هم ډېره ګرانه خبره ده خو بهرحال موږ لږ کوشش وکړو لږې لږې ملګري موږ راواخیستې ملګرو سره هم شیر کړې د هغوی د ژوند څه لږ ډېر حالات وو هغه موږ سره شریک کړل نو زما هیله ده چې تاسو به موږ خو لږ واورېدل خو تاسو به ډېر څه انشاءالله اورېدلي ځکه چې زموږ خو سره اکثر ناستې کېږي په ریډیو کې هم ناستې کېږي په ټلویزیون کې هم ناستې کېږي زموږ او زما خوشقسمتي دغه ده چې ما د دې سړي سره کار کړی دی په سی ډي کې د سی ډي باس موږ په دې کې ونه کړو خو چونکې دا ټول فنون لطیفه دي دا ټول یو فن دی یو سایډ دی بس روان دی د ایکټنګ د اداکارۍ که ریډیو دی که سټیج دی که ټلویزیون دی که سی ډي وه نو هغه وخت کې دا زما خوشقسمتي وه زه چې د سی ډي صفت کوم نه په دې وجه کوم چې ما داسې خلکو سره کار کړی دی او دې خلکو ما د دې نه زده کړه کړې چې راته وایي کې به داسې دا ډایلاګ به داسې وي دا به دلته وي دا به هلته وي هغه ورځ هم په ریډیو کې ما یو ډایلاګ وی ریهرسل مې کوو نو خامس صاحب شاته ولاړو خو ما په یره ډایلاګ ویو هغه دوی واورېده
نو بیا راغی زه کې ونیول ماته مخلص داسې کنه نو دغه هغه کمال یې د خلکو قسم دی چې موږ یې مس کوو ډېر زیات موږ ډېر قدر کوو الله دې ډېر ژوند ورکړي زموږ دپاره ستاسو دپاره د خپلو بچو دپاره دا زموږ لیجنډس دي موږ ګورو موږ ورپسې یو د دوی قدم اوچتې موږ پې قدم وږدو زموږ نننۍ مرکه څنګه وه دا به تاسو وایي دا فیصله په تاسو باندې ستاسو قرباني مخلص د کیمرمین کامران پروډوسر عرفان او د بلال جان سره غواړي اجازت د لوی الله په امان